د اخوند دروېزه ادبي پړاو ته یوه لنډه کتنه. د مخزن د سبک په پیروۍ او د اخوند دروېزه او د ده د زوی د افکارو تر اغېزې لاندې ډېر اثار ولیکل شول. د 10مې، 11مې او حتی 12مې پېړۍ ځینې اثار د همدغه سبک تر اغېزې لاندې لیکل شوي دي چې دغه لاندې ځانګړنې لري. اول: په دغو اثارو کې په شکلي لحاظ نظمونه او د مسجع نثر زیاتې نمونې لیدل کېږي. د دې پړاو مربوطه اثار غزلې، اوږدې غزلې، قطعې، رباعي، مربع او درې دي. دویم: پښتو اثار په دې دوره کې موضوعي وسعت پیدا کړی دی. ځینې ترجمې او لیکنې د دوی په فرهنګي فعالیتونو کې موندل کېږي، لکه شمایل نامه، شفاعت نامه، امام نامه، د قرآن کریم صحیح لوستل، منظوم تجویدي اثار، نورنامه، د دیني زده کړو لپاره د خلاصه قیداني او خلاصه الاسلام پښتو ترجمې، ډېر مشهوره عربي قصاید لکه قصیده بریده او قصیده سیراني چې لیکوالو په پښتو ترجمه کړل. دریم: په فکري لحاظ په دغه اثارو کې د عرفاني او سلوک مسایل هم په کافي اندازه بیان شوي. څلورم: په دې کورنۍ او د هغې په پیروانو کې کوم منظوم او نیمه منظوم اثار ایجاد شوي دي، په هغو کې ادبي او هنري ارزښتونو ته پاملرنه ډېره نه ده شوې. پنځم: د الفنامو لیکل چې له عرفاني نهضتونو سره اړه لري. په پښتو کې د روحانیانو له عرفاني غورځنګ سره ارتباط کې الفنامې ولیکل شوې. شپږم: په ژبني لحاظ دا اثار د 10مې، 11مې او 12مې پېړۍ د اوایلو د پښتو ژبې خاص تعابیر، ترکیبونه او لغتونه لري. اووم: د دې پړاو لیکوالو زیاتره په عربي، هندي او فارسي ژبو پوهېدل او له عربي او فارسي ژبو څخه یې پښتو راژباړلي دي.